جوړ په خیر. نن دوشنبه ګل د دسمبر 14 ده. د سوریې عملی مشر د ملګرو ملتونو استازي سره کتلي د سهال کې چې د ولسمشر بشار الاسد رژیم پر ضد پایله کې د واک سولیز او آرام لیږد لپاره هلې ځلې روان دي. د هیئت تحریر شام په نامه اسلام پاله ډله چې اوس پر دمشق واکمنه ده ویلي مشر احمد شرع نړیوال استازي سره خبرو کې پر داسې څه بحث کړی چې دوی په نړیواله کچه د ترهګرۍ ټاکل شوي نوملړه د دغې ډلې لرې کولو اړتیا بللې ده. دوی پر سوریه د لګیدلو بندیزونو پر لرې کولو هم خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګایر پیټرسن د دمشق کې خبریالانو سره خبرو کې د ننګونو یادونه کوله. موږ ټول پوهیږو چې له ډیرو ننګونو سره مخ یو، نو ځکه اړیو چې هر څه په رښتیني ډول پیل کړو. زه تل دا خبره کوم، موږ دې ته اړیو چې داسې سیاسي بهیر پر مخ بوځو چې ټول سوریایان پکې شامل وي او ښکاره ده چې دغه بهیر مشري باید خپله د سوریې خلک وکړي. امریکا او برتانیا وایي دوی د سوریې له مشرتابه سره تماس کې دي او اروپایي ټولنه هم یوه ډیپلوماټیکه ډله استوي. که څه هم د سوریې اوسنیو واکمنو تیر په اړه اندېښنې څرګندې شوې، خو د نړیوالو پام اوس دغه هیواد کې د آرامۍ، سولې او امنیت پر ټینګښت دی. د سوریې نوې مشرتابه دې هڅه کې ده چې په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل شي. د اقتصاد بیا سمون، د خلکو ژوند بیا پیل او هم د هیواد بیا رغونې لپاره مرستندویه لاسونه ور شي. د هیواد کې د ورکو شوو کسانو کورنۍ لا هم د خپلو خپلوانو موندلو یا د برخلیک روښانولو په لټه کې دي. د اسد رژیم له پرځېدو یوه اونۍ وروسته د بي بي سي نړیوالو چارو خبریال جیرمی بوین د دمشق څنډو کې بوږنوونکي زندان سیدنای ته ورغلی او دا ریپورټ رالېږلی. سوریایانو د سیدنای له زندانه امان غوښته. هغوی چې وردننه شوي وو ډېر یې ژوندي ونوتل. اوس دا زندان لکه د نور هیواد مات او پرانیستی دی. له دمشقه لږ بهر د سیدنایا غونډۍ چې د ورتلو اجازه به نه وه، اوس یې نښې راښیي چې یوازې د اونۍ موده کې سوریه څومره وړاندې تللې. رضاکاران دلته هڅه کوي هغه اسناد خوندي کړي چې پاتې دي، داسې بریښي چې څوک یې د له منځه وړلو هڅه کوي. کله چې زورواکي او پلویان پر ضد خپل پیر حقیقتونه له ځانه سره نشي وړلی، همدا د یوې ښې راتلونکې برخه ده، خو د بیړې کار نه دی. د سیدنایا په دهلیزونو کې وینئ هغه حالت سمول به ډیر وخت وغواړي چې اسد ګډوډ کړی. ګڼې کورنۍ د خپلو خپلوانو په لټون پسې دلته راغلي. اټکل د 100,000 کسان چې پخواني رژیم له 2011 کال راهیسې نیولي وو د مړه ژوندي درک یې نشته. څه چې رضاکارانو موندلي لا ډیر ټکان ورکوونکي دي. له دهلیزونو د غمیزي بوی راځي. دا وحشت دی، وحشت. دلته پر ځمکه د میتیازو کڅوړې دي. دوی تشناب ته هم نه تلل، میتیازې به یې هم دغو کڅوړو کې کولې، دغو وړو کڅوړو کې. هیڅ لمر نشته او نه رڼا. هیڅ باور نشم کولی چې خلک داسې هم اوسېدل. کسان ورځي چې پټي خونې ومومي. د سیدنایا ځمکتلی د اسد د رژیم تیاره زړه وو. پر همدې یې خلک ډارول چې پر خلاف یې څه ونه وایي. یوازې دلته راوړل شوي کسان نه دي ربړول شوي. ترې د پاتو کورنیو د زړه ټپ مرهمول هم آسان کار نه دی. دا زندان له وحشتونو ډک دی. یو لږ هغه څه را روښانوي چې د ربړونو بڼه وه. دا ځای له شړیو ډک دی. یو څه جامې دي، ځینې دریشۍ. زه وایم ډیره شونتیا شته چې هغوی لسګونه کسان لکه په یوه قالب کې بند کبان داسې ساتل، په ډیر بې رحمه او لکه د غوجل په څیر حالت کې. They kept dozens of men cooped up in here like sardines in absolutely brutal, bestial conditions. هر سوریایی چې ما لیدلی راته یې ویلي راتلونکی باید د عدالت پر بنسټ جوړ شي. دوی دا زندان هغه هدیره بولي چې ژوندي کسان پکې ډله ییز ښخ شوي او وایي د اسد سر دې پرې شوی وی. احمد د خپل هغه ورور لټون کوي چې دلته 3 کاله زنداني وو. ډیر بد، شکنجه، خواړه او هر څه لوی کړاو کې وو. موږ ډیر یو، له قمشلې، هسکه، دیر زور او عراق خلک راغلي او خپلوان لټوي. زرګونه کسان په واټونو کې دي او خپلو بچیانو پسې ګرځي. یوازې زه نه یم.
بل لویه ننګونه د بیا رغونې ده، خو څوک به پیسې ورکوي؟ جګړې او د اسد ګوښیتوب اقتصاد نړولی. دا د دمشق مرکز ته نږدې د جبار سیمه ده. موږ په ویجاړیو کې مزل کاوه چې حسن ابو شوار ووینو، له 11 کلن زندان وروسته چې د مرګ سزا هم ور اورول شوې وه کور ته راغلی. ګاونډیان یې له جګړې د خپلو راستنو شوو زامنو لمانځنې کوي. څه دې فکر دی له هغو سره باید څه وشي چې ستا په څېر زندانیان یې ربړولي؟ اي شخص عذب بني ادم طبعا نحن روح بشريه بالنهايه. هغوی ته باید سزا ورکړل شي که هر څه وي. موږ انسانان یو، ډبرې نه یو. دوی باید په عام محضر کې اعدام شي، کنه نو دا حالت به بدل نشي. ځینې کسان یې تر مرګه شکنجه کول. یو 49 کلن سړی چې زموږ خونه کې و 3 ورځې شکنجه کړ چې ساه یې ورکړه. بیا یې ریپورټ کې ورته ولیکل چې سکته یې کړې. تاسو خورا ناوړه څه تجربه کړي، ټول هیواد هم دا ډول. څه ډول باید د یو ښه راتلونکي جوړولو ته ورسیږئ؟ موږ باید مخکې لاړ شو. دا د ټولو سوریایانو لپاره د خوښۍ وخت دی. موږ باید بیرته کار ته ستانه شو، پاڼه واړوو، ټول غمونه شاته کړو. د اسد هیرول به اسانه نه وي، ځکه 90 سلنه خلک یې لوږه کې پریښي. دوی له حلبه د ورور موندلو پسې صدنایا ته راغلي، بله لار نه لري او نه هم د خپل هغه راتلونکي بدلول اسانه دي چې درد ورته له تیره پاتې دی. د سوریې د سیدنای زندان نه د بي بي سي د خبريال جیرمی بوین ریپورټ وو. بل پلو غزه کې د ځایي روغتیا پالانو او ژغورونکو په وینا پرون د دغه تړانګې لرو بر د اسرایلو هوایي ګزارونو او مځکنیو بریدونو کې لږ تر لږه 53 کسان وژل شوي دي. دوی وایي ماشومان، د ټلویزیون یو کامروال چې الجزیرې لپاره کار کوي او د مدني دفاع کارکونکي د وژل شوو ترمنځ وو. د غزې جنوبي ښار خان یونس کې پر یو ښوونځي چې په پنازي اوښتی د یو هوایي ګزار پایله ده. چارواکي وایي دغه برید کې ښځې او ماشومان وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي په بیړه د ښار ناصر روغتون ته وړل شوي دي. د اسرایلو پوځ وایي برید کې داسې څه په نښه کول چې دوی د حماس ترهګر بللی دي. بل پلو یو بل هوایي ګزار کې چې نصیرات کډوالو په نغلي کې شوی د مدني دفاع یو مرکز لګیدلی دی. غزې ښار کې او شمال لوري ورڅیرمه ښارګوټو کې هم د ګزارونو ریپورټونه ورکړل شوي دي. اسرائیل وایي داسې ځایونه یې په نښه کول چې دوی وایي حماس او اسلامي جهاد کارول. همدې وخت کې اسرائیلو نن سهار د سوریې طرطوس سمندرغاړي سیمه کې پوځي ځایونه په نښه کړي چې د سوریې بشري حقوقو څار ډلې له یوې لسیزې زیاته موده کې تر ټولو زورور ګزارونه بللي دي. د ټولنې ویلي د اسرائیلو پوځي الوتکو د سوریې هوایي دفاع او د توغندیو زیرمتونونه ویشتلي دي. د اسرائیلو حکومت هم د وخت کې یو داسې پلان هم منلی چې له مخې غواړي د نیول شوي جولان لوړو کې د یهودي میشځایونو جوړولو چارې پراخې کړي. یو داسې ګام چې د نړیوال قانون له مخې سرغړونه بلل کیږي. لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو له دې پریکړې دفاع کړې، ځکه دا یې یوه نوې جبهه بولي چې سوریه کې پرانیستل شوې ده. د بي بي سي خبریالې لوسی ویلیامسن جولان کې له هزار کلي دا ریپورټ رالیږلی چې دا پکې د سوریې پر خاورې له اسرائیلي ځواکونو سره مخامخ شوې وه. له دمشق یو ساعت لري د سوریې کلیوالي سیمې کې له اسرائیلي پوځ سره مخامخ سو. پوځي موټر او سرتیري په بشپړ جګړیز حالت کې دي. د اونۍ په پیل کې اسرائیل وویل د سوریې پر هغې ناپوځي سیمه ولکه کوي چې د 500 کلونو مخکې اوربند هوکړه کې ټاکل شوې ده. هزار تر دغه حایلي سیمې لوړ دی. د کلي ځینې برخې پکې راځي. د کلي مشر د ګولان لغرونو تر جلیلې هغه سیمه په ګوته کوي چې اسرائیل په 1980 کال کې نیولې دي. د دروز ټولنې د ځینو خلکو خپلوان لا اوس هم هلته ژوند کوي. اوس دوی شاهدان دي چې اسرائیلي پوځیان د کلي شاوخوا ګرځي. د ولسمشر اسد رژیم له پرځېدو یوه اونۍ وروسته دلته د ازادۍ احساس له جبر سره تړلی دی. کېدای شي دوی ولاړ شي، کېدای شي پاتې شي، کېدای شي سیمه خوندي کړي بیا پولې ته ولاړ شي. موږ غواړو چې راتلونکي ته هیلهمن واوسو. انتظار به وکړو او ګورو به. اسرائیلي بلډوزر د کلي د پاسه لورای ښکاري. ګڼ سوریایان ډار لري چې اسرائیل نور ځمکه غصبوي.
اسرائیل وايي د جهادي ډلو د ګواښ په وړاندې خوځېدلي او دا به محدود او لنډمهاله وي. د ایران له ملاتړه برخمنې ډلې چې اسرائیل ورسره جګړه کوله د اسد له پرځېدو سره کمزوري شوي دي. اسرائیل له دې شیبې ګټه اخیستي او له شونو ګواښونو سره د مبارزې لپاره خپل لاسرسي تر دې ځایه غځولی دی. د کلي مشر ویل د سوریې د جګړو پر مهال د زوی په ګډون لسکونه کسان له ملیشو د کلي په دفاع کې وژل شول. اسرائیل یو دولت دی، موږ یې مخه نشو نیولی. موږ د افرادو په مقابل کې درېدلی یو، خو اسرائیل یو زبرځواک دی. د اسرائیل لومړي وزیر په سوریې کې د نوې جبهې خبرې کړې دي. د سوریې نوی اسلام پالي مشر د ناحقه تاوتریخوالي پراخېدو خبرداري ورکړې. لږ ځنډ وروسته ترلاسه شوی ازادي باندې د جګړې خبرو سیوري خپور کړی دی.